السلام علیکم. زه شاهد الله زاهد یم او دا د سی لینګویج کلاس 19مه ویډیو ده. مخکې ویډیو کې موږ په اپریټرز باندې بحث وکړلو او هغه کې مې یو څو عملي مثالونه حل کړل. نو اوس راځو لومړنی زموږ کوم یو اپریټرز چې دی هغه څه شی دی ارتمیټیک اپریټرز. ښه راځو موږ په ارتمیټیک اپریټرز کې چې دی دا ټول اګزامپل یې څنګه کړلی حل کړلی. دا تقریبا څه شی دی خپله ارتمیټیک اپریټرز دي. خو اوس چې کوم کار کوو نو دا موږ یو دی کې د تقسیم عملیه هم څنګه کوو اضافه کوو. د تقسیم عملیه چې موږ اضافه کوو نو راځو دا یو ځل کاپي کوو دلته پیسټ کوو. نو دلته موږ ورته څه شی لیکو ډیویژن. ډیویژن معنا د تقسیم عملیه ډیویژن. د تقسیم عملیه موږ ته څنګه که سر ته ورسوه. مخکې موږ ته د جمع تفریق او د ضرب عملیه سرته ورسوله. اوس پکې د تقسیم عملیه هم اضافه کوو ډیویژن. او دلته چې دی دا څنګه کوو دا ضرب کوو د ضرب عملیه او د تقسیم عملیه. اوس راځو پروګرام موږ رن کوو او ګورو چې زموږ ته پروګرام آوټپوټ څه شی راکوي. موږ ته وایي چې دوه عددونه څنګه کوي داخل کوي د جمع عملیې دپاره. موږ ورته لیکو چې 5 او 15 بیا وایي د سبسټراکشن عملیې دپاره 15 50 منفي 50. نو دا موږ ته ریزلټ د دې څو شو 15. بیا دوه عددونه د څه شي دپاره ملټیپلیکیشن ضرب دپاره 15 ضرب 15 دا مساوي کېږي څو 25. بیا دوه عددونه شامل کړي د څه دپاره د ډیویژن یا تقسیم دپاره. نو دې کې ورته ولیکو چې 6 تقسیم پر 2 نو دا مساوي کېږي څو سره د 3 سره. نو خپله ارتمیټیک اپریشن همدې ته وایي. ارتمیټیک معنا ریاضیکي عملي. ټولې هغه ریاضیکي عملي چې څنګه کېږي لکه حساب شروع په حساب کې دا څنګه دی دسیمال ورډ دی لکه جمع شو تفریق شو ضرب شو تقسیم شو او داسې نور. خو اوس راځو یو بل کنسپټ چې هغې ته موږ ماډیول وایو. په ماډیول باندې کار کوو چې ماډیول موږ سره څه کار کوي. ماډیول عموما ملګرو بعضې خلک ورته ریمایندر وایي یا باقي مانده پښتو کې ورته موږ وایو. باقي مانده کنسپټ څه شی دی. موږ راځو انټیجر ایکس او انټیجر وای دوه دانې وریبل موږ واخیستلې او دلته ورته یو پرنټیف اخلو د څه شي په نوم باندې تر څو موږ ته ډیټا څنګه کړي انټر کړي. enter to value for reminder. ښه وایي دوه دانې څنګه کوي داخل کې د ریمایندر لپاره تر څو د ریمایندر لپاره تر څو موږ ته باقي مانده وښایي. اوس راځو یو سکانف ورته اخلو چې سکانف پرسنټ ډي او پرسنټ ډي او دلته ورته لیکو چې ادرس اف ایکس ان ادرس اف واي. نو دا موږ عددونه ورته څنګه کړل داخل کړل. اوس راځو پروګرام یو ځل رن کوو ګورو چې موږ ډیټا اخلي که نه. نو موږ ورته دلته یو نیو لاین اخلو تر څو موږ ته په سیکنډ لاین کې آوټپوټ څنګه کوي شو کړي انټر ټو نمبرز 12. نو موږ نه یې ډیټا واخیستله خو موږ ته یې څه شو نه کړل. اوس راځو دلته ورته موږ یو بل پرنټیف اخلو تر څو موږ ته ریمایندر شو کړي. نو پرنټیف ورته اخلو او ورته به وایو چې this is the result of reminder. ښه اوس راځو ریمایندر دلته ورته څه شی لیکو پرسنټ ډي. دلته ورته راځو پرسنټ ډي او دی ښه دلته ورته اوس څه شی کوو. اصلي خبره دلته ده په لیست اف ویریبل کې. دلته موږ ورته لیکو چې ایکس ریمایندر اف واي ښه اوس به دا موږ ته څو شو کوي. دا موږ دې ته عموما عدد سټیټیک. ښه عددونه عموما ملګرو پروګرام ته په دوه ډوله ورکړو کې یو ډاینامیک دی او بل سټیټیک دی. اوس دې کې چې دی موږ ډاینامیک عددونه اخلو. ډاینامیک معنا څه معنا چې هر کله موږ د کیبورډ د لارې ډیټا واخلو نو هغې ته څه شی وایي ډاینامیک. اوس موږ سکانف څنګه کوو کمنټ کړو. که چېرته ورته موږ دلته ویلیو انشالایز کړو لکه ایکس مساوي کېږي 10 یا 3 نو دا اوس څنګه شو سټیټیک شو. خو که چېرته دا پاکو او همدا سکانف د لارې موږ ډیټا واخلو نو دې ته څه شی وایي ډاینامیک
اوس راځو مونږ پروګرام رن کوو. نو مونږ ته وایي 2 دانې ویلیو څنګه کوي انټر کوي. نو مونږ ورته لیکو 10 او بیا ورته بل لیکو مثال څو 9 ښه 9 نه 29. اوس ملګرو د ریمایندر کار څه شی دی؟ دا به مونږ ته جواب وښیي څو 1 ولې ښیي؟ نو راځو وروسته پرې بحث کوو. enter 2 numbers مونږ ورته لیکو 10 او 29. نو آوټپوټ مونږ ته څو ښودي ریمایندر از ایکوال ټو 1. دا ولې د یو سره مساوي شو؟ په دې خاطر ریمایندر مونږ ته ښیي باقي مانده. کوم باقي مانده؟ دغه باقي مانده چې مثال 10 تاسو راواخلئ په 29 باندې څه شی کوي تقسیم کوي. نو هر کله چې دغه 10 په 29 تقسیم کړي نو یو څنګه کېږي پوره رسیږي خو دغه یو باقي پاتې کېږي. لکه 10 منفي 29 مساوي کېږي 1 نو دغه یو مونږ ته ښیي یعنې یو خو په دې پوره ورسېد دا کوم چې پاتې شو هغه مونږ ته څنګه کوي ښیي. یا اوس راځو د یو ځل بیا پروګرام رن کوو او اوس لیکو ورته مثال څو 15 په څو باندې په 5 باندې په 4 باندې. نو دا مونږ ته څو شو 10 په 4 باندې تقسیم کړي نو څو پوره رسیږي تقریبا 10 په 4 تقسیم کړي نو هر څه چې پوره رسیږي خو 28 پوره رسیږي 28 یعنې 1 8 2 14 1 2 14 14 او 14 28 نو 28 پوره ورسېدل یعنې 2 دانې څنګه شو باقي پاتې شو. نو دا کومه ده چې پاتې کېږي ته څه شوی ریمایندر. نو عموما ریمایندر بحث کې د څه شي څخه هر کله چې موږ یو عدد راواخلو او هغه په یو بل عدد تقسیم کړو نو هر څومره چې ورته پوره ورسېدلو هغه خو ورته ورسېدل کوم چې باقي پاتې شو چې نه تقسیمیږي په یا باقي برخه نو هغې ته څه شوی ریمایندر. ورپسې بله موضوع د ملګرو د انکریمنټ او ډیکریمنټ هغې باندې په راتلونکي لیکچر کې بحث وکړو. یو بل اگزامپل هم دلته ورکوم 15 څو باندې په 3 باندې. نو اوس راځو موږ ته 0 ولې په دې خاطر چې 15 3 15 چې په 3 تقسیم کړو نو 15 پوره رسیږي خو باقي مانده څه شو موږ سره 0 شو نو موږ سره باقي مانده څه شی پاتې نه شو. نو دا و زموږ 19م لیکچر ملګرو. که څه پوښتنه په کمنټ باکس کې خپل نظر پرېږدئ یا ما سره سوشل میډیا د لارې کنټاکټ وکړئ. نو که چیرې مې ویډیو خوښه شوي د خپلو ملګرو سره شیر کړئ ویډیو آنلاین وګورئ او کوشش وکړئ ویډیو لایک او کمنټ کړئ. مننه ملګرو رب مو خوشحاله لره.